مننه. ځینې مغرض رسنۍ او یا هم ځینې خارجي رسنۍ ځینې راپورونه په دا دوی ورځې باندې نشر کړي دي، خپور کړي چې اسلامي امارت نشي کولی چې د یو انسان ژوند وژغوري. دوی څنګه کولی شي چې یو مملکت یا یو هېواد اداره کړي؟ ستاسو خبره دې په څه ده؟ ستاسو پیغام ورته دغه رسنۍ هغه خو د دښمنانو تبلیغات دي چې هغوی دې ته کار وایي، همدا یې کار دی. د یو حکومت په حیث، د یو نظام په حیث دا د حکومت دنده وظیفه ده چې خپل ولس ته راحت و خوشحالي وروبخي، ژوند وروبخي. او اسلامي امارت مشران یې الحمدلله ټول مسلمانان دي، د دې ملت بچیان دي، د دوی قربانۍ په برکت سره دې ځای رسېدلي دي. د ولس درد زموږ درد دی. نو خلکو تبلیغات یو طرف ته جلا خبره ده، موږ دپاره دلته مهمه خبره ده دا ده چې د انسان ژوند اهمیت لري. یو 4 کلن ماشوم چې هغې ته دومره اهمیت ورکړل شوی دی چې ټول ولس د 2 ورځو کې غمجن دی. د هغوی خبرونه په میډیا باندې راځي چې هغه د نجات هڅې روانې دي. تاسو دلته ګورئ، بهتره یې وګورئ. تاسو د نورو ولایاتو نه، د کابل نه د انجینرانو ټیمونه ورته رسېدلي، څه چې د حکومت په توان کې هغه ورته رسېدلي دي او په دې باندې کار روان دی. اوس فلحال هم جمعې تر هغه ځای ته مؤدب دی، هغه ته وفات دی. او د هغو دپاره د ښه مراقبت دپاره د ډاکټرانو ټیم دلته موجود دی. د صحت عامې د کابل نه هم ځینې خلک راغلي، د ولایتي ټیم هم موجود دی، امبولانس ورته راغلی دی. او هغې دپاره د اکسیجن ریپونه ورکوز شوي دي چې هلته د اکسیجن محول ورته جوړ کړي. او ورسې بله خبره دا ده چې د هغو له هغې تر څنګ دغه مرحله سر ته ورسوله، انتقال مرحله یې تر هغو پر تیارې هم دغې خواته ډېر رڼا دی، کابل ته انتقال وکړه. نو دا د موږ لپاره د یو انسان د ژوند اهمیت او ارزښت دا د موږ مکلفیت دی او دې ته موږ دا د یو دنده ده، دا د مسؤلیت دی، د الله تعالی لورې دا د ولس حق دی. خلکو هغه ځان ته خبرې دي، څوک چې دا خبرې کوي هغوی هغه خلک دي چې دلته یې په میلیونونو لکونو خلک وژلي دي، دلته یې د انسانان د ژوند نه محروم کړي دي. موږ یې الحمدلله اوس دا د 6 میاشتې د حکومت ساحې ته راغلي یو، دا د موږ مکلفیت او دنده ده. شپه ورځ په دې کار باندې خلکو ته ژوند وبخښو. یو لنډ سوال ډېر وبخښئ، اخري سوال. په دغه حالاتو کې او په دغه څو میاشتو کې ځینې خارجي رسنۍ دا هم ویلي چې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو او د ولس ترمنځ واټن هم ایجاد شوی ده. تاسو په دغه هکله څه وایاست؟ په دې هکله موږ دغه ووایو چې دغه دی، دغه یم، ولس دغه دی. دا واټن خو موږ نه وینو، تاسو یې چېرته وینئ؟ ولس خلک وایي. نو موږ د ولس بچیان یو، د ولس نه منځه راغلي خلک یو. نو خلک غواړي چې روم ته د امارت یا د طالب یا د نظام غلط تصویر وړاندې کړي. تبلیغات 20 کاله یې د دې طالبانو نه، د مجاهدینو نه وحشیان هندوستان دور نه جوړ کړي وو. بالعکس چې هغه راغلل او دلته الحمدلله کوم تعامل چې دوی کړی دی، کوم ابتکار چې دوی کړی، په نړۍ کې دې مثال په د اوسنۍ زمانه کې ډېره زمانه څه پیدا کولی شي. او دغه خلکو تبلیغات د ولس زموږ تر منځ هېڅ واټن نشته. موږ تر منځ راشه درشه ده، د یو بل په غم اوږده هغې برګ